قرآن ویلی دی چې خزی قرنا فی بیوتکنا، خزی دی ماما دا د اختر مونځ دی او د لوی اختر مونځ دی د سرمنو د پاره او د وړوکي اختر مونځ دی د سرسایې د پاره. د لیکا تی ورکې کنه دا پاسه له ګودريګه پاسه کنه د توغ اسلامونه نشتا. خیری ټکه درته کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اخر زمانه فتنو کې به جاذبیت دي، تبت لری کېږي فتنې به ځان تراکاږي. تا پیش کا کدی يهودو وې خو بیا ورته پیش کا، کده نسواراو وې خو بیا ورته پیش کا، کده مشرکانو وې خو بیا ورته پیش کا. نو چې دا اسمبلی ټول لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو پکې ګډیږي او نشتر خوستا ترو کنه ته شرمېږي نه چې ستا د تره نامه په ډمخانه یې خیره زما اوس بجلیګر مولا نامه ده ته په ډمخانه زما نامه ولیکه که نور نه یې دا ځان دمه پکې خامخا اوس زه هم څه د سړي زوی پکار یم که نه څه سړیتوب ما کې پکار دی چې دی بندولی نه شم. حکومت څه وایي؟ حکومت وایي چې که تانې نه اجازت واخیستو نو بیا ډمه ګډول روا دي. واوره یعنې پخوا به روا او ناروا د خدای په لاس کې وي. یو دوه ښځې وې د یو دوه هلکانو د هغوی جګړه وه خپلو کې، یو وی چې خدای لوی دی، بل وی چې رسول لوی دی. نو یو بوډۍ ښځې له ورغله وی ترورې ته تجربه کاره یې زما او د ده جنګ دی، دی وی چې خدای لوی دی او زه ویم چې رسول لوی دی. نو ته لکه فیصله وکړه چې څوک لوی دی. هغې ورته ویل خدای ستاسو دواړو بنیاد وباسه، تاسو د نوې زمانې اوس پکې خدای او رسول هم را پیدا کړ. زمون خو پخوا داسې ښه زمانه وه چې نه پکې خدای او نه رسولو، خو یو شاه دوله او یو شاه منصور هغوی به د ملک فیصلې کولې، خو دې نوې زمانې وې پکې خدای او رسول هم را پیدا کړ. تاسو خیال راغی؟ اوس مونږ کې هم څه عقل پکار دی، څه سړیتوب چې یو څه زه به بندولی دی شم. حرام او حلال د خدای کار دی که دا د بنده کار دی؟ که تانیدار ویلی چې شراب وڅښه نو خیر دی نو بیا جایز دي. که تانیدار ویلی چې دا ډمه ګډه که نو بیا روا شوه. یعنې اوس روا او ناروا د علاقې د تانیدار په لاس کې دي. چاله ورشم چې وجاړما چاله ورشم چې وجاړم په دین اسلام غواړم. مسلمانانو نن خرڅ کړی دا بوستان دی، نن غریب هغه اسلام دی. لاړ هغه اسلام او هغه مذهب او دین چې خلکو به پې ځانونه قربانول او ځانونه به په کباب کول. بل ورځ دلته یو جلوس وتی، ما جلسه کې ویلي وي، هغه جلوس کې زما خلاف چغې موالې وي. په هغې کې اواز کله چې ناره حیدري چغې به کړې چې یا علي، ناره پیر یا دستگیر. ما ناره حیدري خو حضرت علی والی وه په خیبر کې چې خیبر یې فتح کو. تاسو په قصهخانه کې ناره حیدري چغې وهئ بې غیرتو، د کشمیر ښځې او جینکۍ درنه ټولې هندوانو بوتلې، د مسلمانانو ښځې او جنکۍ هندوانو او سیکانو بوتلې ټولې، او ته په قصهخانه کې راوتې تارپیټو نارې حیدري چغې وایي. تاسو پوه شوئ؟ نو ما دې خلکو ته وایي چې ستاسو ایمان ما ته معلوم. نامه بایک و خانک او بایک. اوس هم تاسو دې غرونو ته لاړ شئ، دوی دا نامې واورئ. دا